السلام علیکم، زه یم ناصر جمال. پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، مونږ راغلي یو دلته ګړی نایب خان ته. دلته زمونږ د دې حلقې ناظم صاحب حاجي نوشاد صاحب ډېر قابل احترام، قابل عزت د دې الیکشن دوی ګټلې دي، مخکې څومره الیکشن یې کړي دي، د دې باره کې به دوی سره خبره کوو. د دې حلقې چې کوم مسایل دي د هغې باره کې به دوی سره خبره کوو. د حکومت طرف نه دوی ته د فنډ لپاره د دې څه کاوشونو چې یاره مونږ احتجاج وکړو، هغه احتجاج نه پس دوی ته څه فنډز وغیره ایشو شوي دي، نه دي ایشو شوي. د دې باره کې دوی سره خبره کوو. راځئ چې تاسو ملاقات ورسره وکړو. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پاکستان نون مسلم لیگ نه متحب شوم جی، او نوشاد مې نوم دی. جی ٹھیک شو جی. بل خبر دا ده چې زموږ خدای د یاد علاقې دي کې هر قسم کارونه چې راځي. جی بالکل. بل ټیک د پیټي کارونه ډیر کوي او اوس هم روان دي کوي. بالکل. خو د ځان نه مرګورو لپاره، د یار دوست لپاره، د خپل لګ لپاره کوي. مونږ چې کوي ماټر مختلف شي وي، مونږ له نوم فنډ شته نه له مستحب کړی دی، احتجاج کیږي او اس امر درآمد پې نشته. هغه چې کوم تاسو احتجاج کړی دی په هغې باندې څه عمل درآمد نشته؟ هېڅ امر درآمد نشته. زموږ زبیرعلي صاحب شو، زموږ د صفت هارون صاحب شو، بالکل، لکه دی پکې را پرېوتو، د پکې درز مو خوړو، لکه بېهوشه غوندې شو. بالکل. او د هغې باوجود دی مونږ ته هېڅ لاس را نه کړو چې یا تاسو خپل کار کول غواړئ یا نه غواړئ. زموږ دا کلی دی، زموږ دا وطن دی، زموږ یاران دوستان، زموږ خپل خپلوانه، مونږ له ښه په درنه اوټ را کړی دی. بل چې کومې زموږ خویندې میندې دي، مونږ له ښه په خوشحالۍ اوټ را کړی. زه دې ډېره شکریه او د دې ډېره مننه کوم. حاجي صاحب، دا ستاسو پیلنی الیکشن دی؟ دا زما دویم الیکشن دی. جی ښه، تاسو دویم. او پیلنی الیکشن هم تاسو هم جی مونږ ګټلی جی. ښه ګټلی. دا دویم ځله؟ دا جی دویم ځل دی. او پیل هم پی ایم ایل ان نو او د مسلم لیگ نون نو جی. ټیک شو جی، بالکل صحیح ده. مسلم لیگ نون نه پیل هم او دا اوس هم دی. جی صحیح ده. او اکثریت سره هم ګټلی او ښه اکثریت سره. او چې اوس واته کسان ټاپ کې خو ډېره غټه خبره ده که نه؟ صحیح خبره ده. احسانات دي دا ډېره. ټیک ده. نو دې کې تاسو سره د خلک وغیره ولاړو؟ مونږ سره جی د خپل کلي او د خپلو یاران دوستانو، د خپلو خپلوانو مونږ سره دې کې ډېر امداد کړی دی. هر قسم منډه سره چې کړې ده. صحیح ده. او انشاءالله کوي به هم را سره. صحیح ده جی. کومې چې اتوم تورسرې دي، خویندې میندې دي، مونږ سره د دې سړونه زیاته منډه والې ده. صحیح ده. دعاګانې هم کړي دي، اوټونه هم را کړي دي. صحیح دا ده. ټول کار دعا دی. صحیح ده جی، بالکل. ظاهره خبره ده یو انسان دویم ځله د هغه سلیکشن کیږي، د عوام یې منتخب کوي، نو هغې کې به څه نه څه هغې کتلي هم وي. جی څه به په هغې کې د هغې څه لیدل کتل به یې مخکې الیکشن کې کړي وي، چېرې موږ سره منډه تړه ولې ده. مخکې داسې کار شوی چې موږ ته انشاءالله ښه فنډونه خپل میلو. بالکل. او ښه ښایسته کار هم کړی دی چې کوم داسې کندې مندې وي، یا چاته فرشبندیانې وي، یا چاته میړه وي، یا داسې څه نور مشکلات وو، نو ښه په خوشحاله هم چې ورته کړی چې دا اعتراض نه دی کړی چې حاجي نوشاد دا یا پیسې خوړلي دي او یا یې والي دي. که د جیب پکې ما له شلي پیله لګوړېږي نه، نو ما دا تمام نه کړی. د غریب سړي پیسه هم نه ده. او جی صحیح ده. حاجي نوشاد صاحب دا راته ووایي چې یاره ستاسو د حلقې د دې ګړي نایب خان د دې مسایل کم داسې مسایل دي چې یاره د هغې نه د نورو په نسبت باندې د ګړي نایب خان چې کوم حلقې عوام دي هغه ترې نه محروم دي. ښه چې زمونږ د دې کلي دا مین والا چې نه ده، جی ها، دا چې مونږ ته ډېر ضروري پکار ځکه چې باران وشي نو د کورونو ته چې وبځي. یو خو چې دې کې ډېر لاندې ډېر مضبوط ګن پروت دی چې دا ګن ترې وباسلی شي، لاندې اټکول واچولی شي، سیډوالي وشي او پکې ناله کېږي، دا به ډېر د مذهب ښایسته کار به وشي. زمونږ دې ټول کلي ته به سولی شي. صحیح دی جی، بالکل. او جی بلې دا فرش بندیان ځای په دې جون اغزل کې پاتې شوي دي، هم ډېر ضروري دي. کچه کورونه دي چې عبادت وشي، بالکل بدې رنګې خرابوي. صحیح دی. نو دا چې ډېر کارونه پاتې دي، بلکې دا ځای په ځای دا ډېره نه دي، ورکوټې مسله ده، ډېر خوږې مسله نه ده. صحیح. مونږ چې دا پکې وشي نو ښه خبره ده. او نور پکې فالتو سیستم ډسپنسري وغیره ده؟ دا چې نه ډسپنسري شته څه. او جی نه داسې مکمل اسکول شته غټ. صحیح دی. دا څومره پورې اسکول دی؟ دا سړک والا او لکه مونږ ته مثلا اسکول هی پکار دی. صحیح دی. د زنانو پکار دی چې خامخا کلي ته خو سهولت راشي که نه. صحیح دی. او چې زموږ لاس کې شته نه، بس زموږ مشران دي، بس بدلېږي، الله دې پکې خیر واچوي. نو کې پي کې حکومت چې دی، حاجي نوشاد صاحب دا راته ووایي چې د کې پي کې حکومت تاسو سره څه دې کې څه مرسته کوي؟ یاره جی هم ځل کې څه مرسته کړې، دې ځل کې خو بالکل جی مرسته کړې. موږ خو د هر څه نه نامحرومه کړي یو جی. نه څه دستخط، نه چاته ښه، نه چاته بد. دفتر کې لکه اوس مثلا چې دا پیسې چې راشي، فنډونه راشي،
دا چې موږ ولګو نو ټیکهدار هم ټیکه والي ټیکهدار هم وکړي نو که کار داسې یو غلط غونډې کار وشي نو موږ ته بیا دستخط نه کوو ورته بل نه پاس کوو نو بیا خامخا ضمانت کوي موږ چې کار سیز نه کړی موږ ته نه پاس کوو صحیح دی اوس موږ د هر څه نه ماورو کې هغې کار کوي که نه کوي وروره هغې خپل ځان ځیګر دی اوسه بالکل د دې افسرانو خپل ځان دی اوسه ٹھیک هغه اوس خبر شو ما ته چې یاره دی د دې خپلو د سیکرټریانو او دا چې کوم ایډیا نور د دې د خپلو کې دی لین برابر کړو دستخط یې باید دی وي موږ به صرف حکم کوو نو په صرف حکم خو جي نه ده که نه اے سی ډي سي ته خبره ولاړه لکه نو لکه دې دستخط یې دې ته چې لاړې جی ها او زموږ مشران دا احتجاج کوي چې دا خبر د حال په حال شي ناظمانو ته خپل کارونه په حواله شي الیکشن خو د دې لپاره شوی دی چې ناظم ته د ناظم عہدې سره دغه اختیارات هم ورکړي شي ورکړي شي کنه اجي نوشاد صاحب زما ناظرین زه اکثر د پی ټی آی والا انټرویو کوم جے یو آی والا هم کوم پی ایم ایل ان هم کوم نېشنل پارټي والا هم کوم د ټولو هم دا یو مطالبه ده چې د الیکشن شوی دی د اختیارات د عہدې ورکړي شوي دي او هغه منتخب ک نو د عہدې سره چې د دې اختیارات هم دې ته ملو شي په دې چې د دې توقعات او تاسو نه هم ظاهر خبره د دې خلکو توقعات لازمي دي شته کنه خامخا کله وطن لازمي که یو کار نه کیږي کنه تاسو چې ناظم سره رما دا کار او حق بچتا وای او هغه حق دی وروره هغه خپل حق جوړیږي بالکل او هغه زمونږ بیا غټ وسوینه صحیح دی او جی بس هم دا روغ موغې به کوي به دې نه بس دې ته اوس ګډ شي هغه خبره راغه پکې نو یو ځای کې ناستم لکه اب هم د پی ټي ناظمونو پی ټي به تېر شوی وو خبرې کې دې خدای شته موږ ته په غږ نه کړ ناست ورته هغه ماته نه یو کې نوبت کې نمړه چې نو شنیش کو دا ډیرونو خو پاکولی شي که نه مل بالکل دا زموږ حق دی کوو صحیح دی مل کوو جي دم زموږ حق دی که نه صحیح دی کوو مل صحیح دی نو دا که داسې وي حاجي نوشاد صاحب چې دا پوره ټرنوور داسې تیر شي دا 4 کاله او جی او سکار هم نه کړي نو دا خو جنو فکر بیا خو دې ځل بل ځل موږ څوک نه خوښوي نو دا به بیا ټوله پوزیشن والا دا حال د ټول به چې دا حال چې څومره مخالف پارټۍ دي جي صحیح دی او جی نو سم خیال به دې ځل بیا څه به کوي یاره د الله نه موږ کوشش کوو چې کېدای شي وشي احتجاج شروع دي مشران لګیا دي خپل کوشش کوي کېدای شي کار برابر شي صحیح دی دا څوک نه وایي صحیح ده څه خیال دی دا فندونه د صوبایي حکومت دا لکه دا په دې خلکو نه لګیږي نه کنه دا تاسو ته محروم یې کې خو ډېر زیات کارونه روان دي خو موږ د ناظمان جي نه دي دا چې به خیل ناموره کړي ځکه دي چې دا اوس زموږ غوزار یو وړه غونټې وده ده زبري صاحب وایلو صفات میر صاحب شو او میر صاحب جي وایلو چې هغې ته نو هغې د مخکې چې موږ څه شی وي چې هغې وشي نو زموږ کېږو هغې ته هغې ته پسې نشته چې هغې چې به کروڑو روپۍ لګولي دي بالکل یعنې حق جوړېږي صحیح خبره ده بالکل دا صفت صاحب داسې نوم دی صفتدارونه جی بالکل لکه څو منډې تړي والي دي څومره لکه تاونه توفانونه کړي دي او صاحب یې سم نه هم د احتجاجي دي هم د احتجاجي دي هغه خبر شو خدای سره خپل ورتلم او زموږ د تارونه څخه خراب شي وو بالکل زموږ جی رحم دل زموږ مرګره دي بالکل لکه عام ټون غټ ناظم هغه بالکل نو ما ورته چې نور ان کشي خو په دکې نه دی وړاندې دي صحیح دی او ډیر در پښتون لګ دی صحیح دی نو موږ تیری تارونه مونږ برابر کړ چې زموږ تارونه خراب شي وو نو چې هغه احتجاج محتاج نه شي نو خبر شوم چې یاره دا صفات سره په نه دا هارون صاحب جی جی دې پکې راغودا شو لکه ګرمي و بس د دوره ورته راغلي وي بیا هسپتال ته بوتلو نو دا چې هم د دې د برکت صحیح چې د دې د نظام برابر وي ولې به د احتجاج کې دی ولې به خلک راغوځاږي صحیح دی او جی جی نوشاد صاحب زما خدا مشوره ده تاسو چې وفا کې خو سم لا اساس حکومت شته بالکل جشته او امیر مقام صاحب چې دی هغه خو په ګیس او په بجلی کې ډېر تکړم دی تکړه دی جی خو او دې ټیم کې کچرته د خپل علاقې د پاره هم تنه سو غوښته یره جی غواړم ته ورزوم ولا کلین بل خو دی اوس حالات کې چې د حکومت ګډ وډ شوی د ګیسونو خاصه ګیسونو نشته او ګیس ته بجلی هم جدي حالت خراب دلته د بجلی زما په خیال مونږ چې راغلی نو بس پړک پړک شروع او یم دغه پړک پړو دي امیر مقام صاحب زمون بس وای بجلی نو یت سره جی صاحب دلته کې بجلی سو مخکې جی بس ټک او ټوب اغه نه بیا لکه خشوي تقریبا داسې غنټه نیمه پرې دي ګنې جی بس ټک او ټوب بس غنټه نیمه راځي یعنی لکه غنټه نیمه راځي مخکې دا جی نه وا اوس لکه خشوا کې مخکې جی به ډیره بیکاره وا خدای دینم بیکاره ډیره بیکاره بس پړک او پړک ته چې بس ورشم دغه سره به ولر چې څه چل ورسره کوم صحیح ده کله ور په وابړه ورځو کله په هغه باندې ورځو خا یو غنټه چې کله بجلی وینو تاسو پاغیم خوشاله پاغیم چې خوشاله جی عام نه ده خالی او جی او
او دا د کې پی کې څه د ناظرین او زما په خیال دومره څه فاصله هم نه ده پېښور سره ټچ ده او دا حق زما په خیال دا کې پی کې راځي دا څه چې دا دا ګړي نایب خان او زما په خیال دی سره پاکستاني شناختی کارت هم شته نو په کار ده چې دا حق چې څنګه د نورو خلکو سره دی چې دوی سره هم وي د ګړي نایب خان چې کوم د دې ځای اوسیدونکي دي چې کم از کم دا حق دي ته ملو شي حاجي نوشاد صاحب زه ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم الله مې عزت کړي الله رب العزت هم بار کامیاب کا چې داسې د خلکو هغه خدمت کوي مننه جی او واقعي مونږ چې په روډ نه شروع شویو نو بس یو ډېر ښه دغه باندې ستاسو نوم یادېږي په خدمت او په دغه باندې او چې دا کم ماجز طبیعت اساسو دی نو الله رب العزت نور هم کامیاب الله مې زه تاسو خپل هم خلک جی بس پر څه خو پوي ډېر مهرباني جی تاسو خوبصورتي ده ناظرین دلته چې کم ګړي نایب خان دی د دې د کوڅې واقعي کې تاسو د دې وزټ وکړئ ډېر کمزوري دي انعکاسي سیستم ډېر زیات ګډوډ دی د بجلی سیستم کافي ګډوډ دی د چې کوم د سکول سیستم دی نو هغه هم داسې دی ایجوکیشن ډېر زیات نن سبا خو داسې دی چې کوم ځای کې ایجوکیشن نشته نو هلته کې آیس او دا شیزونه نشې وغیره دا ډېر زیات دي حکومت له پکار دی چې یاره دې کې ضرور په دې باندې عمل درآمد وکړي بل دا ضروري نه ده چې یاره یو حلقه کې حزب اختلاف والا راغو نو د هغه ځي خلکو به چې دی نو کار نه کیږي بهرحال دا دی هم حق جوړیږي الله رب العزت تاسو کامیاب کامیاب لري ډېره مهرباني تاسو جی ډېره مهرباني ډېره شکریا او ډېره مننه थैंक यू یو جهان مننه جی ډېره مهرباني ناظرین شکریا السلام علیکم